نو کومه چې دا د سترګو دا پرده ده دې ته په انګلیش کې وایي eyelid او په اردو کې دې ته ویل کېږي پپوټا د پوزې چې کوم دا دوه سپینګمې د خلکو که نه نو دې سپینګمو ته په انګلیش کې ویل کېږي nostrils او په اردو کې ورته ویل کېږي نتنې د غوږ چې کومه دا حصه ده که نه دا پسته غوندې حصه نه دا لاندې صحیح ده دې ته په پښتو کې پوسقی وایي که نه زمونږ خلک ورته پوسقی وایي. اوس ما ته پته نه لګي چې دې ته په اصل کې څه ویل کېږي په پښتو کې. که تاسو له د دې په پښتو کې ستاسو په علاقه کې ورته څه ویل کېږي که هغه تاسو له درځي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې خامخا ولیکئ صحیح ده. خو مونږ دې ته پوسقی وایو ځکه چې دا ډېر زیات پوس وي صحیح ده ډېر زیات پسته وي دا د غوږ چې دا کومه لاندې حصه وي. اوس په انګلیش کې دې حصې ته ویل کېږي earlobe او په اردو کې دې ته ویل کېږي کانکیلو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه د انګلیش یو ډېر اهم کلاس دی. په دې کلاس کې به مونږه د باډي پارټس په باره کې زده کړه کوو چې زمونږ د وجود څومره اعضا دي څومره حصې دي د دې ټولو نومونه به په انګلیش کې څنګه وي او د دې سره سره به مونږه د دې ټول نومونه په پښتو کې هم او په اردو کې هم زده کوو. نو دا به مونږ انشاءالله په دریو ژبو کې زده کوو. نو دا ډېر اهم لیسن دی. نو زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې ویډیو په خپله باندې هم وګورئ او چې ستاسو په کور کې کم واړه ماشومان دي نو هغوی ته هم دا ویډیو وښایي چې هغوی هم د دې نه ټول نومونه زده کړي. او بل ریکویسټ زما تاسو ته دا دی چې کوم نومونه به زه په پښتو کې اخلم نو ظاهره خبره ده چې زه به هغه نومونه اخلم کوم چې ورته زمونږ په علاقه کې ویل کېږي. اوس پښتو هم ډېره غټه ژبه ده او د هر ځای خپله پښتو ده. تاسو چې د کوهاټ او وزیرستان او میرانشاه او هغه ځای ته لاړ شئ د هغه ځای خپله پښتو ده. بل طرف ته که تاسو کویټه ته لاړ شئ بلوچستان ته لاړ شئ د هغه ځای خپله پښتو ده. په افغانستان کې بیا ډېر خلک بدله پښتو وایي. بیا دغه شان چې زمونږ چې کومې علاقې دي د سوات او ملکن او بیا د دیر د دې خلکو خپله پښتو ده. نو که ستاسو په علاقه کې د دې پارټس اف باډي نور نومونه وي نو تاسو مهرباني وکړئ هغه په کمنټس کې خامخا ولیکئ چې زه ترېنه هم زده کړم. زما دا ډېر خواهش دی چې زه صحیح پښتو زده کړم صحیح ده. ښه نو راځئ موږ خپل پارټس اف باډي شروع کوو. موږ به د بر سر نه شروع کوو او په لاندې باندې به دغه شانتې راځو چې کم یو هم حصې زموږ د وجود په دې کې راځي نو موږ به د هغې په پښتو کې په اردو کې او په انګلیش کې زده کړه کوو صحیح ده. اولنۍ پارټس اف باډي کې زموږ راځي د ټولو نه بره دی ویښته. په پښتو کې ورته موږ ورته ویښته وایو څوک ورته یخته وایي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي هیر او په اردو کې دې ته ویل کېږي بال. د دې نه پس بیا راځي هیډ ویل کېږي سر ته. دا کم چې ټول دی که نه سر دې ته ویل کېږي هیډ او په پښتو کې ورته سر ویل کېږي او په اردو کې هم دې ته سر ویل کېږي. بیا د دې نه چې مونږ کله لږ لاندې راشو نو بیا زمونږ تندی راځي که نه. اوس په انګلیش کې د سترګو نه چې دا بره کومه حصه ده یعنی وریځې او تندی او د دې ویښتو پورې دا چې کومه حصه ده دې ټولو ته په انګلیش کې ویل کېږي براو دې ټولې حصې ته ویل کېږي. اوس په براو کې بیا دوه څیزونه راځي یو خو دې تندی او یو دې وریځې. اوس تندی اول راځي نو په پښتو کې خو ورته تندی وایي او په انګلیش کې دې حصې ته وایي فورهیډ او په اردو کې دې ته وایي پیشانی او یا ورته ماته هم خلک وایي. بیا د دې نه پس چې لږ لاندې راشو نو بیا راځي وریځې. زمونږ چې کومې دا وریځې دي که نه نو دې وریځو ته په انګلیش کې ویل کېږي eyebrows او په اردو کې دې ته ویل کېږي بھویں. بیا د دې نه چې مونږه لږ لاندې راشو نو بیا راځي زمونږه د سترګو دا پرده چې کومه ده په سترګو د پاسه چې دا کومه پرده وي که نه څوک ورته پرده وایي او څوک ورته سترغلي ورته هم وایي ځینې خلکو. نو کومه چې دا د سترګو دا پرده ده دې ته په انګلیش کې وایي eyelid او په اردو کې دې ته ویل کېږي پپوټا. بیا د دې نه پس راځي زمونږه سترګې نو سترګو ته په انګلیش کې ویل کېږي eyes او په اردو کې ورته ویل کېږي آنکھیں. بیا د دې نه پس زمونږه د سترګو باڼه دي. د سترګو چې کوم دا ویښته یي دلته کې که نه باڼه په پښتو کې ورته باڼه وایي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي eyelashes او په اردو کې دې ته ویل کېږي پلکیں. بیا د دې نه پس راځي پوزه.
په پښتو کې ورته پوزه ویل کېږي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي نوز او په اردو کې ورته ویل کېږي ناک بیا زمونږ سپېږمې دي که نه څوک ورته سپېږمې وایي څوک ورته سپېږمې وایي د پوزې چې کوم دا دوه سپېږمې د خلکو که نه د دې سپېږمو ته په انګلیش کې ویل کېږي ناسټریلز او په اردو کې ورته ویل کېږي نتنې بیا له دې نه پس راځي زمونږه اننګي په پښتو کې دې ته اننګي ویل کېږي که نه په انګلیش کې دې ته ویل کېږي چیک او په اردو کې دې ته ویل کېږي ګال بیا د دې نه پس راځي خوله او خولې ته په انګلیش کې ویل کېږي ماوث او په اردو کې ورته ویل کېږي مو بیا د دې نه پس دی شونډو ته په انګلیش کې ویل کېږي لیپس او په اردو کې ورته ویل کېږي هونټ بیا د شونډو نه پس زمونږه د خولې دا حصه راځي دا کم چې دواړه شونډې د یو بل سره میلاوهي که نه دا سایډونه چې کوم وي په پښتو کې دې ته ویل کېږي وښکي دا کم چې سایډونه وي که نه په انګلیش کې دې ته ویل کېږي اورل کمیشرز او په اردو کې دې ته ویل کېږي جوړ بیا د دې نه پس غاښونه دي که نه زمونږ غاښونه ته په انګلیش کې ویل کېږي teeth او په اردو کې ورته ویل کېږي دانت د دې نه پس بیا راځي ژبه زمونږه څوک ته ژبه وایي څوک ته ژبه وایي ژبې ته په انګلیش کې ویل کېږي ټنګ او په اردو کې دې ته ویل کېږي زبان یا څوک ورته زبان هم وایي بیا د دې نه پس راځي زمونږه زنه صحیح ده اوس زنې ته په انګلیش کې ویل کېږي چین او په اردو کې دې ته ویل کېږي ټوړي ښه د دې نه پس بیا راځي غوږ یا غوږونه صحیح ده څوک چې غوږونه نیسي که نه نو اوس غوږ ته ویل کېږي په انګلیش کې ایر او په اردو کې ورته ویل کېږي کان اوس د غوږ چې کومه دا حصه ده که نه دا پسته غوندې حصه نه دا لاندې صحیح ده دې ته په پښتو کې پوسقی وایي که نه زمونږ خلک ورته پوسقی وایي اوس ما ته پته نه لګي چې دې ته په اصل کې څه ویل کېږي په پښتو کې که تاسو د دې په پښتو کې ستاسو په علاقه کې ورته څه ویل کېږي که هغه تاسو له درځي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې خامخا ولیکئ صحیح ده خو مونږ دې ته پوسقی وایو ځکه چې دا ډېر زیات پوس وي صحیح ده ډېر زیات پسته وي دا د غوږ چې دا کومه لاندې حصه وي اوس په انګلیش کې دې حصې ته ویل کېږي earlobe او په اردو کې دې ته ویل کېږي کانکیلو صحیح ده ښه اوس راځو مونږ د دې نه پس نیکسټ پارټس آف باډي لا او هغه دی زمونږه سټ صحیح ده دا کوم چې سټ دی دا شاته حصه ده نو دې ته څه ویل کېږي سټ او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي نیک او په اردو کې دې ته ویل کېږي ګردن اوس د دې نه پس بیا راځي مری زمونږ چې کومه مری ده که نه اوس مری ته په انګلیش کې ویل کېږي throat او په اردو کې ورته ویل کېږي ګلا ښه اوس د دې نه چې مونږ لږ نور لاندې راشو نو بیا راځي زمونږه اوږې یوه اوږی او دوه چې شنو اوږې شي صحیح ده اوس اوږې ته په انګلیش کې ویل کېږي شولډر او چې جمع شي نو شولډرز صحیح ده او په اردو کې دې ته ویل کېږي کندها د دې نه پس بیا راځي مټ صحیح ده مونږ دې زمونږ چې کوم دا لاس دی که نه د لاس چې کومه دا حصه ده دې ټولو ته په پښتو کې مټ وایي که نه مټې ورته وایي که نه اوس چې کوم دا مټ دی نو دې ته په انګلیش کې ویل کېږي آرم او په اردو کې ورته ویل کېږي بازو بیا چې د مټ کومه دا حصه ده کوم ځای کې چې دا مټ راماتېږي که نه په پښتو کې ورته سنګل وایي که نه سنګل ته په انګلیش کې ویل کېږي
elbow elbow او په اردو کې دې ته ویل کېږي کوهني کوهني. د دې نه پس بیا زمونږ د لاس دا حصہ ده کنه په پښتو کې دې ته مړوند ویل کېږي کنه دا په کم ځای کې چې دا لاس تاویږي را تاویږي دې ته په پښتو کې مړوند ویل کېږي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي rest او په اردو کې دې حصے ته ویل کېږي کلای کلای. بیا د دې نه پس دا چې کومه حصہ د ټوله دې ته ویل کېږي لاس کنه د دې مړوند نه چې دا بره څومره ځای دی دا څومره حصہ ده دې ټولو ته لاس ویل کېږي په پښتو کې او په انګلیش کې دې ټولې حصے ته ویل کېږي hand او په اردو کې ورته هات. بیا د دې نه پس زمونږ د لاس چې کوم دا تلی وي کنه مونږ ورته تلی وایو کنه دې تلی ته د لاس دې تلی ته په انګلیش کې ویل کېږي palm او په اردو کې ورته ویل کېږي هتھیلی. بیا د دې نه پس راځي زمونږ د ګوتو چې کم دا اډوکی کنه دا کم چې دا ګوتې را ماتېږي دغه شانتي دا اډوکي چې کم دی دې اډوکو ته په انګلیش کې ویل کېږي نکلز یو قسم له جوړ شوی دی د ناکینګ ویل کېږي دروازه ډبولو ته او موږ چې کله دروازه اکثر ډبو کنه نو موږ د خپل ګوتو دا اډوکي استعمالو کنه ډز کنه دغه شانتي د دې ته ویل کېږي د اډوکو ته نکلز. په پښتو کې خو ته مونږ د ګوتو اډوکي وایو ماته نشته پته چې دې ته په پښتو کې بل څه ویل کېږي زما په خیال چې د دې څه نوم نشته دی خو که چاله ورځي نو په کمنټس کې ولیکئ صحیح ده خو دې ته په انګلیش کې ویل کېږي نکلز او په اردو کې دې اډوکو ته ویل کېږي ګانټې. د دې نه پس بیا دی ګوتې اوس ګوتې ته په انګلیش کې ویل کېږي فینګر. د فینګر مطلب دی ګوته او په اردو کې ورته ویل کېږي اونګلي. اوس بیا په ګوتو کې دا 15 قسمه ګوتې دي په دې کې چې کومه دا غټه ګوته ده موږ ته په پښتو کې غټه ګوته وایو دې غټې ګوتې ته په انګلیش کې ویل کېږي thumb. د دې د سپیلینګ ته وګورئ د دې په اخر کې بی دی خو دا بی سایلنٹ دی صحیح ده خو ویل کېږي به بیا څنګه thumb او thumb ته په اردو کې ویل کېږي انګوټه او په پښتو کې ورته غټه ګوته. د دې نه پس بیا راځي دا ورپسې ګوته دا دویم نمبر ګوته چې کومه ده دې ګوتې ته په پښتو کې وایي د شهادت ګوته ځکه چې اکثر خلک د شهادت کلمه وایي نو دا ګوته اوچته کنه دې ته د شهادت ګوته هم ویل کېږي دې ته مسواکۍ ګوته هم ویل کېږي ځکه چې خلک چې کله اودس چردام کوي نو په دې باندې مسواک کوي کنه او دغه شانتي دې ته د اشارې ګوته هم ویل کېږي ځکه چې اکثر خلک چاته اشاره کوي کنه نو هغه په دې ګوته باندې کوي نو د دې ګوتې په پښتو کې مال خو درې نمونه راځي او دغه شانتي په انګلیش کې هم د دې دوه نمونه دي یو دې ته ویل کېږي انډکس فینګر او دې ته فور فینګر هم ویل کېږي دوه نمونه دي انډکس فینګر او فور فینګر او دغه شانتي په اردو کې دې ته ویل کېږي شهادت والی اونګلی. بیا د دې نه پس راځي منځنۍ ګوته دا چې کومه د ګوتو په مینز کې چې کومه ګوته ده نو ځکه دې ته ویل کېږي منځنۍ ګوته په انګلیش کې هم دې ته ویل کېږي میډل فینګر ځکه چې دا په مینز کې ده او په اردو کې هم دې ته ویل کېږي درمیاني اونګلی. د دې نه پس بیا دا ورپسې چې کومه ګوته ده نو دې ته ویل کېږي په پښتو کې ورته زما په خیال چې خلک وایي د ګوتې ګوته هغه ګوته چې کلم باندې خلک ګوتې په لاس یې کنه د چا چې یا کویدن وي یا واده یې بیا خلک هغه ګوتې په دې باندې په لاس یې کنه څوک ته ګوتې وایي څوک ته ګوته وایي صحیح ده نو هغه ګوتې چې په لاس یې نو دې ګوتې ته په پښتو کې ویل کېږي د ګوتې ګوته او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي رینګ فینګر ځکه چې رینګ هم هغه ګوتې ته ویل کېږي نو دغه ګوتې ته ویل کېږي رینګ فینګر او په اردو کې دې ته ویل کېږي انګوټي والی اونګلی ځکه چې په دې باندې خلک انګوټي ماغه رینګ ته ویل کېږي چې هغه په پلاسای نو دې ته په اردو کې ویل کېږي انګوټي والی اونګلی. بیا د دې نه پس راځي د ټولو نه دا وړه ګوته څوک ورته په پښتو کې وړه ګوته وایي څوک ورته کوچنۍ ګوته وایي صحیح ده په انګلیش کې هم د دې دوه نومونه دي دې ته ویل کېږي لیټل فینګر مطلب دا دی چې وړه ګوته او یا ورته پینکی فینګر هم ویل کېږي صحیح ده او په اردو کې دې ته ویل کېږي छोटी اونګلی نو دغه شانتي دا ټول زمونږه ګوتې دي. بیا را دې نه پس زمونږه نوکان دي کنه نوکونه چې کوم زمونږه
اوس نوک ته په انګلیش کې ویل کېږي نیل نیل او په اردو کې ورته ویل کېږي ناخن ناخن. ښه د دې نه پس بیا راځي زمونږه ترخ. صحیح ده؟ په پښتو کې ورته ترخ وایي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي armpit armpit او په اردو کې دې ته ویل کېږي بغل بغل. بیا د دې نه پس ته زمونږه سینه په پښتو کې ورته سینه وایي او په انګلیش کې ورته chest chest او په اردو کې هم دیتا سینه وایي. بیا د دې نه پس راځي زمونږه خېټه. اوس خېټې ته په انګلیش کې belly هم ویل کېږي او دیتا tummy هم ویل کېږي. دوه نومونه دي belly او tummy او په اردو کې ورته پیټ پیټ. بیا د دې نه پس راځي زمونږه ملا. اوس ملا ته په انګلیش کې ویل کېږي back back ځکه چې دا زمونږه شال. صحیح ده؟ او په اردو کې ملا ته ویل کېږي کمر کمر. ښه اوس د دې نه پس چې د وجود کومې حصې دي نو هغه خو تاسو ته په ویډیو کې نشم ښودلی، دومره کیمره نه لاندې کېږي په دې ټایم باندې، خو د هغې به زه تاسو ته تصویر ورسره ښیم نو تاسو به تصویر ته ګورئ نو تاسو ته به پته لګي چې دا د وجود کومه حصه ده. صحیح ده؟ په هغې کې اول راځي خپه. صحیح ده؟ خپه خو دا ټوله خپه وي که نه، د دې ځای نه چې شروع شي او د ځمکې پورې چې لاندې ټولو ته په پښتو کې خپه ویلې کېږي. څوک ورته پښه وایي، څوک ورته خپه وایي. صحیح ده؟ په انګلیش کې دې ټولې ته ویلې کېږي لیګ لیګ او په اردو کې ورته ټانګ ویل کېږي ټانګ. ښه بیا له دې نه پس راځي زمونږ د وجود حصه پتون. پتون ته په انګلیش کې ویل کېږي تھای تھای او په اردو کې پتون ته ویل کېږي ران ران. بیا د پتون نه پس زمونږ زنګون راځي که نه، زنګون ته په انګلیش کې ویل کېږي نی نی. دا کې پکې سایلنٹ دی. صحیح ده؟ نی. او په اردو کې ورته ویل کېږي ګھټنا ګھټنا. بیا د زنګون نه پس زمونږ د خپې دا یو حصه راځي دې ته مونږ پنډی وایو که نه. اوس پنډی زمونږ دواړو ته پنډی وایو. د خپې چې کومه مخامخ حصه وي نو هغې ته هم مونږ پنډی وایو او د خپې چې کومه بیا هغه شاته حصه وي هغې ته هم مونږ پنډی وایو. د زنګون چې کومه لاندې حصه وي که نه، په انګلیش کې د دې دواړو ځان له ځان نومونه دي. کومه چې دا شاته حصه ده د پنډی چې ورته وایي، کوم چې دا شاته حصه ده د خپې، تاسو ته به تصویر ښکاري په دې ټایم کې، دغې حصې ته په انګلیش کې ویل کېږي کاف کاف. دا ال پکې سایلنٹ دی. صحیح ده؟ کاف. او په اردو کې دې ته ویل کېږي پچھلی والی پنډلی. په اردو کې هم دواړو ته پنډلی ویل کېږي پنډلی. صحیح ده؟ خو چې دا کومه وروستنی پنډی ده نو په اردو کې دې ته ویل کېږي پچھلی والی پنډلی، شاتنی پنډی. او کومه چې دا مخدنی پنډی ده، کومه چې مخې طرف ته وي، تاسو ته په تصویر کې ښکاري، دې حصې ته په انګلیش کې ویل کېږي شین شین. او په پښتو کې خو ورته پنډی ویل کېږي او په اردو کې دې ته ویل کېږي اګلی والی پنډلی اګلی والی پنډلی. د دې نه پس بیا زمونږ د خپې د ټولو نه دا لاندنۍ حصه ده که نه، نو دې لاندنۍ حصې ته مونږ خو دې ته هم خپه وایو، خو په انګلیش کې بیا دې ته ویل کېږي فوټ فوټ. فوټ دې لاندې خپې ته ویل کېږي. صحیح ده؟ او په اردو کې دې ته ویل کېږي پاو پاو. بیا د خپې چې کومه دا ګیټۍ وي که نه، دا دوه ګیټۍ وي که نه، دا بهر طرف ته اکثر چې ولګي نو ډېر سخت درد کوي که نه، نو دغه ګیټۍ په پښتو کې ورته ګیټۍ وایي او په انګلیش کې دغه ګیټۍ ته ویل کېږي اینکل اینکل. او په اردو کې دغه ګیټۍ ته ویل کېږي ټخنا ټخنا. بیا د دې نه پس دا پنجه ده که نه، پنجه دا کوم ځای چې د خپو دا ګوتې که نه دې ته پنجه ویل کېږي، نو دغه پنجې ته په انګلیش کې ویل کېږي ټو ټو. او په اردو کې ورته هم پنجه ویل کېږي. صحیح ده؟ بیا د هغې نه پس چې د خپو د ګوتو کم دا نوکان دي، کم نوکونه دي د خپو د ګوتو، هغې ته ویل کېږي ټو نیل ټو نیل. او په اردو کې دې ته ویل کېږي پیر کا ناخن او یا پیر کې ناخن. بیا د دې نه پس راځي پونده. زمونږ د خپې چې کومه د ټولو نه لاندې حصه ده هغې ته ویل کېږي پونده په پښتو کې، او په انګلیش کې پوندې ته ویل کېږي هیل هیل. او په اردو کې پوندې ته ویل کېږي
ایړي. بیا د هغې نه پس زمونږ د وجود زمونږ په لیست کې د ټولو نه اخري زمونږ چې کوم پارټس آف باډي دی هغه دی زمونږ د خپو تلې. زمونږ د خپو چې کوم تلې دی نو هغه تلې ته د خپو تلې ته په انګلیش کې ویل کېږي سول او په اردو کې ورته ویل کېږي تلوا. نو دا و زمونږ نننې لیسن د پارټس آف باډي په باره کې. په دې کې مونږ تقریبا 50 پارټس آف باډي یاد کړل په 3 ژبو کې، په انګلیش کې هم، په پښتو کې هم او په اردو کې هم. نو اوس چې په دې نننې لیسن کې تاسو کم نوې ټکي زده کړي وي چې کم تاسو له مخکې نه درتلو، یا تاسو له په انګلیش کې مخکې نه درتلو، او یا تاسو له په اردو کې مخکې نه درتلو، او یا په پښتو کې مخکې نه درتلو، نو هغه تاسو په کمنټ کې خامخا ولیکئ چې تاسو د دې نه نوې ټکي کم یو زده کړی دی. ان شاء الله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.